بسم الله الرحمن الرحیم. د بریا آنلاین ښوونیز مرکز د فوټوشاپ اتمې ویډیو ته ښه راغلاست. زه عبدالظاهر یم. دوستانو په دې ویډیو کې به موږ تاسې د لیرز او سلیکشن او بعضې هغه کارونه چې موږ تاسې د فوټوشاپ په معرفي کې ویلي چې موږ په فوټو ایډیټینګ کولی شو په دو باندې به عملي کار وکړو. نو فعلا ما یو 3 عکسونه خلاص کړي چې مثلا یو دا عکس ده، یو دا ده او یو دا ده. په اول سر کې زه غواړم چې یو عکس د پاسپورت سایز جوړ کړم. بعضې دوستان په دې کې ډېر زیات مشکل لري. بعضې آنلاین اپلیکیشنو کې چې پاسپورت سایز عکس ترېنه غواړي نو دوی د جوړولو لپاره مشکلاتو سره مواجه وي. نو کله که موږ غواړو چې یو پاسپورت سایز عکس واخلو یا هر نوع سایز عکس چې واخلو، فقط یو نیو به کلیک کوو او لکه څنګه چې موږ تاسې په اوله ویډیو کې سایز ویلې، دلته به سایز ورکوو. مثلا که غواړئ چې زیاتره پکسل کې استعمالیږي او زیاتره مثلا 600 په 600 کې وي، مثلا زه ورته وایم چې 600 په 600 کې ماته یو صفحه واخلئ. ریزولوشن دی 2 وي. کولی شم چې بیکګراوند ترانسپیرنټ یا وایټ فعلا چې هر یو بیکګراوند په کار وي که رنګه وي، کېدای شي رنګ انتخاب کړم او که وروسته رنګ ورته انتخابوم نو کېدای شي ترانسپیرنټ انتخاب کړم، وایټ به انتخاب کړم. اوکې به کوم یو ساده صفحه به راته جوړه شي 600 په 600 کې، که 300 په 300 وي 300 په 300 کې به واخلو او فقط دا عکس به ورته مثلا زه دا عکس غواړم چې هلته راشي، دا به لږ را جدا کړم او دا به را ډریګ کړم دلته. نو کله چې دلته راولم نو اوس که چېرې د دې عکس لیرز ته زه لاړ شم، لیرز شارټکټ F7 ده. کله چې په کیبورډ فنکشن کې F هم راځي نو اوس دا عکس ته مینې لیر به جدا وي. زه به یې لږ غټ کړم، مثلا کنټرول ټي به ووهم. فرض مثال زه دا عکس غواړم چې دومره قدر راشي. کولی شو چې زوم این زوم آوټ نه استفاده وکړو. کنټرول منفي او کنټرول جمع. کنټرول منفي یې زوم آوټ کوي او کنټرول جمع یې زوم آوټ کوي. مثلا دا عکس ته زه به یې لږ نور هم زوم آوټ کړم، کنټرول منفي ده. مثلا دومره قدر زه غواړم چې دا عکس راشي په دې منطقه کې. انټر به وکړو، دا عکس دومره راغی. کنټرول پلس وهي تر څو بیرته زوم شي. نو اوس که زه غواړم چې دا عکس سیف کړم نو موږ تاسې دلته سیف کلیک کوو. په سیف کې موږ تاسې 2 آپشنونه لرو. یو فوټوشاپ ته چې کله مثلا زه دا سیف کوم، فرض مثال زه همدا راته سیف کړه د پاسپورت سایز پکچر په اندازه، نوم مې پاسپورت سایز ورکو. دلته سیو از ټایپ په فوټوشاپ وي. کله که موږ دا په فوټوشاپ کې سیف کوو، مثلا زه دا سیف کوم په ډیسکټاپ کې سیف کوو، کنه زه ډیسکټاپ ته راشم وینې په دې به دا فوټوشاپ آیکن وي. دا که زه همیشه خلاصوم بیرته په فوټوشاپ کې راته خلاصیږي. یعنی زه به کولی شم چې هر وخت تغیرات پکې راولم. لیرز به یې ټول همغه شکل باندې سیف شوي په کوم شکل چې ما سیف کړی ده. یعنی که زه غواړم چې بیرته تغیرات پکې راولم، مثلا راشم بیکګراوند یې چینج کړم، کویک سلیکشن ټول واخلم، دا بیکګراوند یې سلیکټ کړم او ډیلیټ یې کړم، چې همدا لیر سلیکټ هم دا ډیلیټ یې کړم، وینې هغه به جدا شي، لاندې به سپین بیکګراوند ښکاره شي. نو هر تغییر به زه پکې راوستلی شم. خو که غواړم چې عکس غوندې سیف شي، چې زه بیا وکولی شم چې په هر ځای کې استفاده ترې وکړم، نو بیا به یې بیرته سیو از کو او دلته به یې ټایپ موږ تاسې GPG انتخاب کو. GPG چې د عکسو فارمټ ده، مثلا نوم مې بیا هماغه شی ورکړی خو صرف ټایپ مې GPG انتخاب کړی. سیف. دلته بعضې آپشنونه د کوالټي لپاره راځي چې کوالټي یې څه رقم وي، لو وي، میډیم وي، های وي. که مکزیمم ښه کوالټي کې غواړو مکزیمم به انتخاب کو. اوکې به یې کو. نو اوس که زه راشم ډیسکټاپ ته نو دا د پاسپورت سایز به هم سیف شوی وي. نو کولی شم چې دا په هر ځای کې چې ضرورت وي هملته استفاده ترې وکړم. نو که کله یو پاسپورت سایز عکس غواړو جوړ یې کړو نو په دې نوع به یې جوړو. بل راځو که چېرته غواړو چې بعضې عکسونه سره یو ځای کړو، مثلا زه غواړم چې د عکس په دې ځای کې له دې عکس سره یو ځای کړم، نو سلیکشن به کوو. مثلا زه غواړم چې دا عکس راشي نو سلیکشن په هر نوع چې که اسانه سلیکشن کېده په هماغه ټولز به سلیکشن کوو. مثلا زه په دې ټول یا په میجیک وان ټول که په دې لږ مشکل جوړېده میجیک وان ټول اخلم، نه چې کلیک کړم ټول به راته سلیکټ شي. په هر نوع چې سلیکشن ډېر ښه اسانه کېدو زه هماغه طریقه به کوو. بل چې زه کله سلیکشن کوم موږ تاسې وګورئ دا ځایونه به هم سلیکټ شي، ځکه چې کوم رنګ چې زه انتخابوم نو په دې ځای کې هغه رنګونه موجود دي، نو ځکه دا ورسره سلیکشن کې راځي. نو بیا موږ دلته ټالرنس ویډیو لرو. نارمل به یې 2 شي. دا که زه څومره کموم ټالرنس نو بیا چې زه کوم رنګ کلیک کوم دقیق هماغه رنګ انتخابیږي. اوس مثلا زه دا ورسره یو ځای کوم، شیفټ یا جمع علامه به کلیک کوم، دا به ورسره یو ځای کوم، دا به مې یو ځای کوم. نو اوس صرف هغه ځایونه سلیکټ کېږي کوم چې زه غواړم. نو که ټالرنس کموم په کوم رنګ چې زه کلیک کوم دقیق هماغه رنګ راته سلیکټوي، نور رنګونه نه ورسره سلیکټوي. او که چېرې ټالرنس زیاتوم نو بیا ورته رنګونه ټول سلیکټوي. مثلا اوس زه دا سلیکټوم نو دا دی، دا به ټول ورسره سلیکټ شي. هر رنګ چې کلیک کوم شیفټ ورسره نیسم تر څو ټول ورسره یو ځای شي.
بعض ځایونه چې ورسره مثلا دا ځایونه هم سلیکټ دي نو زه کولی شم چې د دو سلیکشنونه مثلا لاسو ټول کلیک کړم او دلته یا دې ځای نه منفي کلیک کړم او یا آل بټن ونیسم او دا ورنه منفي کړم مثلا دا سلیکشن ترې را منفي کړم او تر څو دا ځایونه سلیکټ نشي. د دقیق لپاره بیا تاسې ښه دقیق سلیکشن وکړئ. مثلا دا ځایونه ترې غواړم منفي کړم دا سلیکشنونه نو دا ځایونه ورسره یو ځای به کړم بیرته شیفټ به ونیسم او یو ځای به یې کړم که په دې نه کېدو په دې بل باندې په هر ټول چې اسانه سلیکشن کېدو اوس مثلا زه شیفټ ورسره نیسم تر څو دغه ځایونه هم ورسره یو ځای کړم. زه فعلا زر کوم تاسې بیا دقیق سلیکشن وکړئ شیفټ نیسم تر څو دا ځایونه هم همداسې ورسره یو ځای کړم او همدې نوع ټول. نو اوس که زه وګورم یعنی ډیلیټ بټن کوو هم بیکګراوند به سلیکټ شوی وي عکس سلیکټ شوی نه ده. ما ځکه بیکګراوند سلیکټ کړو چې د نسبت عکس ته د بیکګراوند سلیکټول لږ اسانه و چون یو رنګ و خو که عکس سلیکټوئ عکس هم کولی شي. اوس که زه غواړم چې عکس سلیکټ شي نو سلیکشن به انورس کوو کنټرول شیفټ آی به وهو کنټرول شیفټ آی چې ووهو سلیکشن انورس کېږي یعنی کوم ځای چې سلیکټ و هغه پرېږدي کوم چې نه و سلیکټ هغه به سلیکټ کېږي. نو اوس د عکس سلیکټ شو فقط دا به زه راموف کړم دې بیکګراوند ته مثلا دې بیکګراوند ته یې راموف کوم موف ټول به کلیک کړم دا به راکش کړم دې ته نو دا به بیرته دلته پلیس کړم. نو اوس که زه دې عکس ته راشم مینه دا دلته راغی کنټرول ټي به ووهو تر څو سایز یې ورته چینج کړو غټ وړي کړو مثلا زه غواړم چې دا په دې اندازه په دې ځای کې راشي دا دلته راغی غواړم چې دا عکس هم همداسې ورسره راولم نو زه به یا بیکګراوند یې سلیکټ وم یا به دی سلیکټ وم هر شی چې اسانه سلیکټېدو هماغه کار به کوو. مثلا که زه کویک سلیکشن ټول واخلم او راسم دی سلیکټ کړم نو امکان لري چې دی اسانتر نسبت بیکګراوند ته سلیکټ شي نو دی به هم همداسې ټول سلیکټ کړم دا هم سلیکټ شو تاسې بیا دقیق سلیکشن وکړئ. نو کله د زیر شو دا ځایونه هم ورسره سلیکټ دي نو کیدای شي چې دا منفي کړو یا دلته منفي کلیک کړو یا آلټ بټن ونیسو او دا ځایونه بیرته داسې ورسره هغه کړو تر څو دا ورسره سلیکټ نشي. نو دا ځایونه به بیرته ورسره یو ځای کړو پلاس به کلیک کړو یا به شیفټ ونیسو دا به ورسره سلیکټ کړو تر څو بیرته ځای شي. نو په دې عکس کې هغه عکس کې بیکګراوند سلیکټ کړی و په دې کې هم دی سلیکټ کړو. نو دوستانو هر نوع چې سلیکشن اسانه راته هماغه طریقه به استعمالوو. دا به هم زه راموف کړم دلته نو دا هم دلته راغی بیرته به راشم دې عکس ته نو دا ډېر زیات غټ ده کنټرول ټي به ووهم یو څه به یې ووډ کړم. نو دوستانو دلته 3 لییر شول دا بله راووډ کړم مثلا دغه ځای کې به یې کېږدم ډبل کلیک به ووهم نو اوس اول دا ښکاري دویم دا ښکاري نو زه کولی شم چې دا لږ مخته بوځم او دا لیر لاندې راولم تر څو اول دی ښکاره شي او دویم دی ښکاره شي. بیا دوستانو موږ تاسې په دې ځای کې فوټو بعضې اجسټمنټ لیرز ویلی وه چې په فوټو فلټر نه هم استفاده کوو تر څو ټول یو نوع ښکاره شي. نو کولی شم چې یو فوټو فلټر نه هم استفاده وکړم تر څو یو فلټر په ټول لیرز باندې استفاده وکړم تر څو ټول یو غوندې ښکاره شي. نو اوس ګوره دا لیر دلته راغی دا نورې ټول لاندې راغله نو دا به اوس ټول یو نوع ښکاره کېږي. نو اوس که زه دا سیو کوم بیا هماغه طریقه که چیرې زه صرف سیو ورته ووایم مثلا زه دا په ډیسکټاپ باندې بیا سیو کوم او نوم ورته ورکوم چې فوټو ایډیټینګ یا هر نوم چې وي او دلته یې ټایپ فوټوشاپ وي نو دا بیا فوټوشاپ کې سیو کېږي. منظور مې دا چې دا به د فوټوشاپ فارمټ وي هر وخت چې زه خلاصوم بیرته په فوټوشاپ پروګرام کې خلاصېږي دا لیرز به یې همدغسې وي زه کولی شم چې هر یوه کې بیرته جدا جدا تغیرات راولم. خو که غواړم چې د عکس نوع یې سیو کړم تر څو بیا زه وکولی شم چې بعضې ویبسایټو کې استفاده ترې وکړم نو بیا به سیو از دلته جی پی جي ورته ووایو مثلا زه جی پی جي په همدې نوم یا په بل نوم سیو کوم کوالټي مثلا های یا لو اخلم. نو اوس که زه دلته راشم په ډیسکټاپ وګورم کوم ځای کې چې ما سیو کړی و نو دا به وینې جی پی جي هم سیو شوی وي کولی شم چې زه هر ځای کې فوټوشاپ کې خلاصوم هر فارمټ کې هر ځای کې چې وغواړم استفاده ترې کولی شم. نو دا دوستانو زموږ ستاسې د فوټوشاپ د سلیکشن او د لیرز پریکټیس شو. خدای دې وکړي چې دا ویډیو مو خوښه شوې وي. دا سیوازې صحیح نه شو دوباره به یې زه بیرته صحیح سیواز کړم جی پی جي به انتخاب کړم مثلا دا وری به ډاش 2 نوم ورکړم سیو به یې کړم مخکې مې لکه چې فارمټ اشتباه انتخاب کړی و. نو اوس که زه راشم دا دی اوس صحیح راغلی ډاش 2 نو که یې خلاص کړم خلاصېږي. نو که هر ځای کې زه وغواړم له دې نه استفاده ترې کولی شم. نو دوستانو خدای دې وکړي چې ویډیو مو خوښه شوې وي. که چېرې ویډیو خوښه شوې وي ویډیو در سره لایک کړئ او چینل مو سبسکرایب کړئ تر څو د آینده ویډیوګانو نه باخبره واوسئ. تر آینده ویډیو پورې ښه وخت